السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د خیبر سیمې له چې کوم خیبر ایجنسي څه کې چې خیبر پښتونخوا په یودېږي نو خیبر اصل سیمه چې کومه ده هغې له موږ راغلي یو او بیا د ډېر محترم مشر د خیبر ځلانده ستوری خیبر ځلانده ستوری نوموړی شاعر د صفات محتاجه به دا نه ده چې ټوله دنیا کې دی شي پېژني خو هغه د یادګرنې دپاره د هغه ځینې خلک پسې ناشنا وي یا ځینې خلک یې په پیله ځل باندې ویډیو ګوري نو د محترم اصل نومه چې کومه ده فیروز خان نومه ده او تخلص چې کوم دی اوتر افریدي باندې د نیو خلک پیژني کلمي نوم یې اوتر افریدی دی نو د سر له راغلي د حمزه ادبي لښکر دپاره چې د هغه دپاره یو څو ویډیوګانې ترې ریکارډ کړو او تاسې پرې ورسوو. و چې غزل دی خو داسې په بل هغه کې مې لیکلی دی که نه چې نن د یاد را یادېږي اشنا نن د یاد را یادېږي اشنا زړه مې پټ پټ خوږېږي اشنا نن د یاد را یادېږي اشنا زړه مې پټ پټ خوږېږي اشنا بلبلان په چمن کې ویږي پسرلی دی ګلونه خندېږي و څه باران دی ورېږي اشنا زړه مې پټ پټ خوږېږي اشنا. ډېر ښه دی ډېر ښه. د زړګي نه مې وینې بهیږي د زړګي نه مې وینې بهیږي دواړه سترګې مې ځکه ورېږي د زړګي نه مې وینې بهیږي دواړه سترګې مې ځکه ورېږي و دردانې دې تلیږي اشنا زړه مې لږ وچ پټ پټ خوږېږي اشنا. دا غزل ما سره دوه قسمه یې هڅه کوم. هسې زه د ستا په خیال کې ژړېږم لکه شامه په ځان اوبه کېږم او اور په سر مې بلیږي اشنا زړه مې پټ پټ خوږېږي. ډېر ښه دی ډېر ښه. د جهان نه مې زړه ځکه موړ شو د جهان نه مې زړه ځکه موړ شو دا جهان په مثال د ګور شو د جهان په مثال لکه ګور شو ورځ په ورځ غم زیاتېږي اشنا پټ پټ خوږېږي اشنا. ډېر ښه دی ډېر ښه. او ستا په عشق کې فیروز وم اوتر شوم ستا په عشق کې فیروز وم اوتر شوم خوشحالو د دنیا نه بهر شو و ځان له شپې دې تېرېږي اشنا زړه مې پټ پټ کېږي اشنا. ډېر ښه دی ډېر ارشاد. و چې وطن رنګین که په رنګونو سترګې وغړوه وطن رنګین که په رنګونو سترګې وغړوه او سپرلیه راشه په ګلونو سترګې وغړوه. ډېر ښه دی ډېر ښه ډېر ښه. وطن رنګین کړه په رنګونو سترګې وغړوه او سپرلیه راشه په ګلونو سترګې وغړوه. ډېر ښه. و د ستا صفت دی که ګلونه که مخونه ستایم د ستا صفت دی که ګلونه که مخونه ستایم او زما د فکر په خیالونو سترګې وغړوه. ډېر ښه ډېر ښه. و ډېره موده وشوه سپرلیه چې راغلی نه یې ډېره موده وشوه سپرلیه چې راغلی نه یې او ډېره موده وشوه سپرلیه چې راغلی نه یې د ونو بوټو په خاښونو سترګې وغړوه. ډېره موده وشوه سپرلیه چې راغلی نه یې د ونو بوټو په خاښونو سترګې وغړوه. او سپرلیه راشه خو باران د ځان سره راوړه سپرلیه راشه خو باران د ځان سره راوړه سپرلیه راشه خو باران د ځان سره راوړه او په لمبو سوي دي په غرونو سترګې وغړوه. وچ سپینلي مې لګولي دي سپرلیه ګوره وچ سپینلي مې لګولي د سپرلیه ګوره د شهیدانو په قبرونو سترګې وغړوه. ډېر ښه ډېر ښه. بیا وایه وچ سپینلي مې لګولي سپرلیه ګوره وچ سپینلي مې لګولي دي سپرلیه ګوره د شهیدانو په قبرونو سترګې وغړوه. ډېر ښه. او زه هر کلی وایم سپرلیه خو خوشحال نه یم زه هر کلی وایم سپرلیه خو خوشحال نه یم زما د زړه په ارمانونو سترګې وغړوه. ډېر ښه ډېر ښه. او مقطع چې اوتره نور د لوزونو نه ګلونه جوړ کا او په خپل غزل کې په شعرونو
سترګې وغړوه. ډېر ښه نظم دی خان. ارشاد. ټول وطن به سیمو زر شي پښتنو که فکر وکړو. ټول وطن به سیمو زر شي پښتنو که فکر وکړو. هر یو کاڼی به مرمر شي پښتنو که فکر وکړو. ډېر ښه. و سحرونه به ښایسته شي ماښامونه به ښایسته شي. سحرونه به ښایسته شي ماښامونه به ښایسته شي هم ښایسته به مازدیګر شي پښتنو که فکر وکړو. ډېر ښه دی ډېر ښه. او په یوه کال کې دوه اخترې یو وړوکی یو بل غټ دی. په یو کال کې دوه اخترې یو وړوکی یو بل غټ دی او بیا به هره ورځ اختر شي پښتنو که فکر. ډېر ښه دی ډېر ښه. او یوه خونه یوه وروري ده بېلتانه یې جدا کړي. یوه خونه یوه وروري ده بېلتانه یې جدا کړي او سره یو بل روبر شي پښتنو که فکر وکړو. ډېر ښه دی ډېر ښه ډېر ښه. بیا وایه دا شعر. یوه خونه یوه خونه یوه وروري ده بېلتانه یې جدا کړي سره یو بل روبر شي پښتنو که فکر وکړو. او دا په مونږ چې مسلط ده له مودو د زمانو نه. دا په مونږ چې مسلط ده له مودو د زمانو نه دغه شپه به سپین سهار شي پښتنو که فکر وکړو. ډېر ښه. او د اوتر د خولې خبرې د اوتر د خولې خبرې که د زړه په غوږو واورو. د اوتر د خولې خبرې که د زړه په غوږو واورو هر هنر به مو هنر شي پښتنو که ډېر ښه. وی چې ما یو ځلې دوه لیدلی و خاطر. ما یو ځلې دوه لیدلی و خاطر و تاو د هجر سوځولی و خاطر. ډېر ښه. او غم خو یو نه و چې خاطر کړی وای. غم خو یو نه و چې خاطر کړی وای او ډېرو غمونو ځورولی و خاطر. ډېر ښه. او د غزل په رنګینو باندې ورګاډ و. د غزل په رنګینو باندې ورګاډ و او باریکو ته رسېدلی و خاطر. ډېر ښه ډېر ښه. او په ړندو سترګو په نویو لارو په ړندو سترګو په نویو لارو او ګوره کوم ځای ته وتلی و خاطر. ډېر ښه. او ما خاطر د وخت د خلکو نه پوښتلي ما خاطر د وخت د خلکو نه پوښتلي ظالمانو ځورولی و خاطر. ډېر ښه. او مطلب دا چې دا یې مقطع د خاطر صفت به څه له اوتر نه که د خاطر صفت به څه له اوتر نه که چې حمزه بابا منلی و خاطر. ډېر ښه دی. دا مقطع شعر هم بیا وایه. د خاطر صفت په څه له اوتر نه که چې حمزه بابا منلی و خاطر. ډېر ښه دی ډېر ښه. دا و د موږ سره اوتر افریدی صاحب د حمزه ادبي لښکر همکارانو له ورکړو اجازت د الله